افغانستان به په نږدې راتلونکي کې تر ټولو نږدې ارزانه او باوري لارې پر مټ له اروپا سره وصل شي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند ازبیکستان ته د خپل سفر پر مهال د ترمذ نړیوال سوداګریز مرکز د پرانیستې په مناسبت د جوړو شو مراسمو په څنډه کې د آذربایجان هېواد د لومړي وزیر له مرستیال سره وکتل. په دغه لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ د نورو موضوعاتو ترڅنګ د لاجوردو ترانزیټي لارې فعالېدو په اړه هم تفصیلي خبرې وشوې. د آذربایجان د لومړي وزیر مرستیال وویل هېواد یې چمتو دی چې له افغانستان او سیمې هېوادونو سره د خپلو سوداګریزو اړیکو د پراخولو په موخه د لاجوردو لاره بیرته فعاله او همداراز افغانستان ته د سوداګرۍ په برخه کې د خپلو صادراتو او وارداتو کچه هم زیاته کړي. د لاجوردو لاره یوه سوداګریزه او ترانسپورټي لاره ده چې د افغانستان د فاریاب او هرات ولایتونو له اقینې او تورغونډۍ بندرونو څخه پیلیږي، د ترکمنستان د ترکمنباشي بندر ته رسیږي، بیا د کاسپین سمندرګي څخه په تېرېدو سره د آذربایجان باکو ته ځان رسوي او د ګورجستان د تبلیسي ښار څخه په تېرېدو سره ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته لار پیدا کوي. د لاجوردو لاره یوه له هغو مهمو پروژو څخه ده چې په سیمه کې د افغانستان د وصل لپاره مهم پرمختګ د سوداګریزو او ترانزیټي لارو د متنوع کېدو او پر دې سربیره به افغانستان د سویلي اسیا، منځنۍ اسیا او منځني ختیځ مارکیټونو ته د نښلون په برخه کې خپل اقتصادي راتلونکی لا ډاډمن کړي. د لاجوردو لاره نه یوازې دا چې په خپله یوه مهمه پروژه ده بلکې له یو شمېر نورو سیمهییزو پروژو سره هم همغږې ده او د ښکېلو هېوادونو اقتصادي سیاسي ګټې تأمینولی شي. د دغې لارې په اوږدو کې له بېلابېلو ځمکنیو او سمندري ترانسپورټي وسایلو څخه استفاده کیږي. د لاجوردو لار د افغانستان د صادراتو او وارداتو لپاره تر ټولو ښه بدیله سوداګریزه لاره ده چې د دې لارې په اوږدو کې پراته هېوادونه د افغانستان د مهمو صادراتي توکو لکه وچې میوې، طبي بوټو او کاني توکو لپاره ښه مارکیټونه لري. پر دې سربیره به افغانستان له دې لارې وکولی شي خپل صادرات اروپایي مارکیټونو ته هم په کم وخت لږ لګښت او مسئول ډول ورسوي. دغه راز په افغانستان وکولی شي د خپلې اړتیا وړ وارداتي توکي د دې لارې په مسیر کې له پرتو او اروپایي هېوادونو څخه په کم وخت لږ لګښت او خوندي ډول هېواد ته وارد کړي. د لاجوردو لارې شریک هېوادونه هم لیوالتیا لري چې افغانستان له دې لارې عملاً استفاده پیل کړي او پر همدې اساس اسلامي امارت هم د خپل اقتصاد محوره بهرني سیاست له مخې غواړي چې افغانستان د لاجوردو لارې برخه وګرځوي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چند